ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په خپله تازه غږیز وینا کې یو خبر افغانانو ته کړې ده. هغه ویلي افغانان زما پر قدر هیڅ پوه هم نشولل او کوم کار چې مې اوس وکړو هم دغه افغانانو ته ډېر ګټور و. تر څو 40 کاله یې جګړه ولیدله او په بشپړه توګه مې ورته اوس سوله راوستله. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړه او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني ویلي دي افغانان زما په قدر پوه نه شول. کله چې په افغانستان کې جګړه زور واخیست محمد اشرف غني ویل تاسو صبر وکړئ، په 6 میاشتو کې به په افغانستان کې داسې امن وي چې یو ټک به هم ونه شي. ولس ورخطا و او نړیوال او ګاونډیانو امریکا هم دا غوښتل چې جګړه زور واخلي، مګر اشرف غني پلان منفي نه بلکې مثبت و چې دې سیاست یې ګاونډیان امریکا او ټول افغانان ولس حیران کړه. ګاونډیان او امریکا خوشحاله وه چې یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې اور تودیږي، مګر اشرف غني پلان جګړه نه بلکې سوله وه. په یو څو ورځو کې په سوله ایز ډول یو متحد افغانستان راڅرګند کړ. ډاکټر صاحب غني وویل چې افغانان مې په قدر پوه نه شول او خپل هیواد مې هم پرېښوده. ډاکټر صاحب غني دا هم ویلي که زه چیرې خپل هیواد کې پاتې شوی وای نو زه به اوس په دغه دنیا کې نه وای، خو طالبان وایي موږ ټولو ته عفه کړې ده.